مونږ ته پته ده چې تش په چغو باندې وطن نشي ګټو په چغو خو مونږ کام راویښوو که کله کام راویښو که کله کام منظم شو بیا نورې لارې شته دی هغه سبق به ورته وښیو هغه سبق به ورته وښیو چې دی خو پرېږده د دنیا هر قوت به بیا دې خاوره ته مخ راوانړوي خو د دې دپاره ذات ته دننه خطرې هم راوړي خو په کامي غیرت راوځي د کام د ننګ دپاره راځي د کام د غیرت دپاره راځي د کام د مسایلو د کام د وسایلو دپاره یو توانا غږ جوړولو یا توانا قوت دپاره راځي دا هغه تنظیم دی چې تا په ذاتیاتو نه بلکې په یو ملي فکر راټولوي او سیاست ذاتیاتو ته نه وایي سیاست اجتماعیاتو ته وایي دا تنظیم تا په اجتماعیت راټولوي چې د سوات نه تر چمنه پره ته کلي په کلي دا نیټورک جوړ کې بیا هر دشمن راته پرېږده هغه لوبې به درته په وکړو هغه تباهي به ور جوړه کړو چې بیا په خوب کې هم د پښتنو نام درته ورځي چې د کټ نه غورځېږي مونږ څه بې ننګه خلک نه یو او پښتون کامه راویښ شه راویښ شه په قرآن شریف قسم درته کوو چې ستا په سرونو ستا په عزت ستا په وسایل ستا په وطن به مونږ سودا ونه کړو ستا سره به ولاړو که یوازې هم پاتې شولو هره قرباني که راتله هره قرباني به ورکوو هر یو زحمت که راتللو هغه به مونږ په ځان وړو تا به کله هم په هغې ته نه مجبوروو نن د چې کبابات دی اوس د پاکستان غوا لنګه شوې ده دلته به ټیک وشي وطن هر بچي ته ژوند ګټو دغو سپین ګیري یو دغو ماشومانو ته خلکو د دهشتګرد نه ویلي دي دوی په دې خفه کېږي سل ځله به مونږ هغه ته دهشتګرد هم وایو چا چې د دې وطن روزګار خراب کړی دی هغې روزګار خرابوو چا د وطن خلک وژلي دي د هغې نه بدلا اخلو او دا خپله خاوره یو خپلواک وطن یو خپلواکه خاوره یو خپلواکه قام جوړوو تر څو دی چې خپلواکي نه وي تر هغې به ذلیلوې خو دغه پي ټي ایم و چې دومره نارې ورته ووهلې دومره خبرې پسې وکړې دومره دلیلونه یې منځته راوړل دومره حقیقتونه او ثبوتونه یې منځته راوړل چې هغه خلک چې پښتانه ته یې دهشتګرد ویل هغه یې دهشتګرد ثابت کړو او پښتون یې پاک ثابت کړو वो د پاکستان فوجا वो د پاکستان ادارو ته د خلکو نه ټیکس د دې لپاره اخلې چې ته به یوازې خبر ورکوې ته د میډیا والا نه یې چې خبرونه کوې ته د سیکیورټي په نامه باندې ټیکس اخلې د خلکو نه اوټونه رانږدې شول د خدای خلک به ووینې چې دروازه به در ټکوي داسې ټینګه غاړه به درکوي چې پشتې به دې ماتوي خو چې هغه ختم شي قومي وجود پکار دی چا مسلسل دا ولسونه د یو بل په تکلیف خبر کی د چمن خلکو ته یوازې د چمن په مسایلو خبره نه وشي و د چمن خلکو د سوات خلک پرې په وینه شریک ورور دی د پېښور خلک پرې په وینه شریک ورور دی د کویټه خلک پرې په وینه شریک ورور دی تر کابل تر کندهاره پورې دا یوه وینه ده دا یوه مینه ده نه مو د څوک تقسیموي په دې نامه مذهب مو هم خپل دی قام مو هم خپل دی وطن مو هم خپل دی دا هېڅ د تقسیم د باعث خبرو ته چې منظم نه وې ته چې باشعور نه وې ستا چې قامي او ملي فکر نه وي جوړ تر هغه پره به ته د خپل وطن دښمني په خپله کوې صرف به ستا معیارونه دا وي چې یوه علاقه یوه پارټۍ یوه قبیله به د ځان ته تړلې وي په هغه به د خوا بدېږي د هغې نه علاوه د هر پښتون به ته خپله دښمني کوې بس اغوا دی که څوک شهید شم بس شهید دی په لهویز د حملې شروع دي نامونه ورکوي چې دلته ټي ټي پي راغلې ده دلته تحریک جهاد پاکستان راغلی دی دلته داعش راغلی دی دلته پلانکی راغلی دی نه و د پاکستان فوجا و د پاکستان ادارو ته د خلکو نه ټیکس د دې دپاره اخلې چې ته به یوازې خبر ورکوې ته د میډیا والا نه یې چې خبرونه کوې ته د سیکیورټي په نامه باندې ټیکس اخلې د خلکو نه چې کوم هم دلته مسلح تنظیم راغلی دی په کومه لار راغی دا ستا ناکامي ده بیا یې کوم کوم واقعیات کړي دي دا ستا ناکامي ده ته د سزا سره جوړېږې نه کې ته چې خلکو ته چیک پوسټونه جوړوې او خلک تنګوې په دې ښار کې بیا ته د خپله ناکامي پټولو دپاره کله 23 مارچ کله 14 اګست جوړ کې او کاروباري خلکو ته وایې چې خلک راوله که چا نه راوستل که کوم خان سردار کوم کاروباري خلک نه راوستل بیا شناختي کارت پسې بلاک کې چې دای صرف تا ته شوګانې کوي دای دلته یو شو جوړې کړي دي محترمو د دغو خلکو د ژوند ضمانت هم نشته د روزګار ضمانت یې هم نشته دی زه په دې پورې اوس یو خبره درته کومه دا ټولې خبرې ما د یو تمهید دپاره کړي دي و محترمو دغه ډول ګیم یې د خیبر پښتونخوا د ډېرو ضلعو سره وکړه هغه خلک به یې بېروزګاره کړل هغه باندې به یې اوبه
باغا بای روزگار ختم کو پخپلی کلی علاقو کې بیا باغا مجبور شول د 100,000 روپۍ د 15,000 روپۍ د تنخواه د پاره با بیا په اف سی کې دوی برتی شول او ټول برتی خلک به راوړ او هغه به په بلوچستان کې د بلوچ د جنگ د پاره استعمالوه او لګیا دا نن زه تللی وم دلته محمود آباد کلی دی هغه کې یو ځل خودګي کلي چې کومه ځمکه د کلې په نامه ورکړې وه د هغې لیز پوره شوی دی زه د محمود آباد کلی مشرانو ته وایم چې راځئ چې اف آی آر پې وکړو های کورټ ته لاړ شو چې د دې کلې لیز د پوره شوی دی نور ته مې لرې شه خو البته د لیز پوره کولو نه پس اوس دوی لګیا دي د کلي خلک تنګوي ستړیوي یې کله لار ځنې بنده کي په دې طرز باندې د کلي خلک دا ځای نه وباسي چې دلته نور آبادیانې وکړي تا په دې تیرو آبادیانو باندې کومه ترقي چمن ته ورکړې ده راته ویې ښیه کوم روزګار دې ورکړی دی راته ویې ښیه کوم امن دې ورکړی دی راته ویې ښیه کوم قاتل او ظالم دې نیولی دی راته ویې ښیه ستا د وجود دلته فایده دغی ولسونو ته څه ده چې د دغی ولسونو تاریخي خاورې ته ننسې بیګي باندې آبادېږي لہذا دا ټول مسایل چې په چمن کې لګیا دي تاسو به آخري دوی دومره بېروزګاره کي بیا به مجبوره شئ څوک به کراچۍ ته روان وي څوک به پنجاب ته روان وي څوک به د عربو په شګو کې ژوند کوي په کراچۍ کې به روان ور درته ساتلی وي په پنجاب کې به یې بل درته ساتلی وي عرب هم تا ته د انسان په سترګه نه ګوري د بچیانو ژوند به مو داسې ذلیل تېرېږي د پردیو وطنونو سفر به کوئ د پردیو وطنو په روزګارونو کې به ټیټ سر ژوند تېروئ هره ورځ به دا ځوانان ماښام د خپل مور پلار په مینه د خپلو بچیانو پسې ژاړي د سفر ژوند به وي دنیا کوم ځای ته ورسېدله پښتانه لا په خپله خاوره باندې د وسایلو او د روزګار چې کوم امکانات دي هغه ته څوک نه پرېږدي محترمو دا ټول هغه مسایل دي دا ټول هغه مسایل دي چې دا یوازې ستاسو نه دي تاسو لاړ شئ تاسو که کویټه ته لاړئ هلته د قبضې په نامه هلته د ټارګېټ کیلینګ په نامه هلته د نورو مسایلو په نامه باندې پښتانه خوار و زار دي نن هم په کویټه کې ټارګېټ کیلینګ کې 2 پولیس والا شهیدان کړي شوي دي محترمو زمونږ هرنایي ته تللي یو داسې کله سیف الله تر ژوبه پورې ده بیا د ژوب نه تر وزیرستانه پورې د وزیرستان نه تر پېښوره پورې د پېښور نه تر سواته پورې زه هره ضلع ته تللی یمه و سپین ږیریو و ځوانانو چې کوم مشکلات تا ته دي شکلونه یې بدل دي دا پښتون په هر ځای کې د مشکلاتو مخامخ دی دا په هر ځای کې د جنګونو دا د فسادونو د عدم تحفظ د بدامنیو د بېروزګارۍ د بدتخورۍ د دغې مخ ته ولاړ دی په یو بل خبر نه یې د یو بل سره مو حال نشته دی ولې مو د یو بل سره حال نشته دی چې تاسو یو قومي وجود نه لرئ چې هغه تاسو خبر کړي دلته مسله ډېره اسانه ده که وټونه رانږدې شول د خدای خلک به ووینئ چې دروازه به در ټکوي داسې ټینګه غاړه به در کوي چې پشتې به دې ماتوي خو چې هغه ختم شي بیا پته نشته چې د کام مسایل او غمونه چیرې لاړ شي موږ وایو یو داسې قومي وجود په کار دی چې مسلسل دا ولسونه د یو بل په تکلیف خبر کړي د چمن خلکو ته یوازې د چمن په مسایلو خبره نه وشي و د چمن خلکو د سوات خلک دی په وینه شریک ورور دی د پېښور خلک دی په وینه شریک ورور دی د کویټه خلک دی په وینه شریک ورور دی تر کابل تر کندهاره پورې دا یوه وینه ده دا یوه مینه ده محترمو د دغې فکر وکئ چې تر څو یو قامي وجود نه وي جوړ شوی دغې ظالم ته دغې جابر ته او هر قوت ته ته د یو ضلع ته د یو علاقې ته د یو قبیلې ته د یو پارټ یا په بنیاد باندې هېڅ شکست نشي ورکولی ته به د دغې سوچونو نه وځې مختلف دي په چمن کې خدای مکه چې نن 15 کسان په ټارګېټ کلینګ کې خدای د 9 کې شهید چمن خلک زړه هم پرې خفه کوي د چمن خلکو ته بدامني هم ښکاري دهشتګردي هم ورته ښکاري خواته په باجوړ 50 کسان شهیدان شوي وي بیا به نور پښتانه نه پرې راوځي د باجوړ ولس ته به خپل شهیدان ښکاري خو د خیبر ول به نه ښکاري د خیبر ول ته به خپل شهیدان ښکاري د وزیرستان ول به نه ښکاري د امن ټول
د بدامنۍ ټول معیارونه د دهشتګردۍ ټول معیارونه د ننګ او غیرت ټول معیارونه دا هر انسان محدود کړي دي تر خپلې علاقې پورې محدود کړي دي دلته موږ وایو چې زما لویه ګناه دا دی چې پښتون یم خو په اصل کې دلته نشته داسې پښتانه چې په ټول پښتون قام زړه دردوي د ټول قام حساب غواړي د ټول پښتون قام درد باندې دردمن وي د خپلې علاقې یوه بېعزتي یو بېغیرتوب یې کولی ده ښه پې خفه وي خو د بلې علاقې پښتون بېعزتي چې وویني دی بیا نوره هم پیلو کوي بې غرونه به ورکوي د بلې علاقې پښتون ورته د ده عزت ورته خپل عزت نه ښکاري دا په علاقې او دا په قبیلې تقسیم کارونه پرېږدئ محترمو په پارټو خلک تقسیم دی چې د خپلې پارټۍ مشر ته څوک بد ووایي بیا به خفه هم وي بیا به غصه هم وي بیا به لاس هم اچوي بیا به مرور هم وي خو بل چې پښتون سل ځله هم شي چې په بل تنظیم کې دی اول سپکاوی به هم دی کوي که بل یې کوو هم پرې خاندي دا کومه پښتو ده چې موږ یې سره پالو دا کومه لار ده چې موږ به سره یو شو دا کومه لار ده چې د دغه نه به اتفاق جوړ شي دا کومه لار ده چې د دشمن مخکې به موږ مضبوط شو محترمو د دغو سوچونو نه راووځئ بل سوچ دا دی دا مذهبي طبقه ده دا قوم پرست طبقه ده دا د وطن ملک دی نه مو دا څوک تقسیموي په دې نامه مذهب مو هم خپل دی قام مو هم خپل دی وطن مو هم خپل دی دا هېڅ د تقسیم د باعث خبرې نه دي چې موږ یو بل سره پې تقسیموو محترمو داغا پی ٹی ایم را پورتا دے دے پارا دائی چا دا فکر ختم کی او دا اتحاد فکر راولی پی ٹی ایم کا دا ہر گند خلق شہیدان چی پی ٹی ایم دا نکوی چرا کم گندیے کلک ورسر ادری گی دا کمی قبیلے مسئلہ چراشی دا کمی علاقے مسئلہ چراشی پی ٹی ایم ہز تقسیم نکوی و پی ٹی ایم کے کلا ہم تاثرات وخائے چا تاسو دا خیلیو خبر ارویدلیوی تاسو دا زیو خبر ارویدلیوی تاسو دا پارٹو خبر ارویدلیوی تاسو د علاقو خبر اورېدلې وي پی ټي ایم کې یوازې د پښتون قام د وجود خبره کېږي یقینا چې موږ د سوات نه تر چمنه پره کلي په کلي تنظیم جوړ کو منظم شو ملي فکر ورکو محترمو بیا موږ په یو لوی وجود سره هغه وجود چې منظم وي او یو نیټورک جوړ وي دې دشمن ته شکست ورکولی شو ته چې منظم نه وې ته چې باشعور نه وې ستا چې قامي او ملي فکر نه وي جوړ تر هغه پره به ته د خپل وطن دشمنی په خپله کوې صرف به ستا معیارونه دا وي چې یوه علاقه یوه پارټۍ یوه قبیله به د ځان ته تړلې وي په هغه به د خوا بدېږي د هغې نه علاوه د هر پښتون به ته خپله دشمني کوې با بېشعوره قام هېڅکله خپل قام نشي ګټلی ملي فکر جوړ کوي د وطن هر څه د خپل کوي دا وطن اوم کوي د چمن خلک د ټول قام فکر وکوي او د نورو علاقې خلکو ته هم وایم د قام فکر وکوي په قام راټول شئ یوازې د خپلې علاقې په مسلې مه راټولېږئ یوازې د خپلې علاقې د کیسې نه ووځئ په وړوکي وجود باندې دا تقسیم حالات باندې ته نشې د دغې دشمن مخه نیولی ته نشې دغې دشمن ته شکست ورکولی البته چې ټول قام د چمن نه واخله تر سواته پره منظم شي کلي په کلي تنظیم جوړ کړي بیا ته شکست ورکولی شي پی ټي ایم دغې قام ته خپل وسایل ور وپېژندل خپل مسایل یې ور وپېژندل نن شپږ کاله اول چې په وزیرستان کې به بمبار وشو ماشومان به مړه وو خو د پاکستان میډیا به وویل چې دهشتګرد مې مړه کړي دي په چمن کې به هم خلکو ته ښکارېدله چې که رښتیا چېرې دهشتګرد مړه دي که د سوات واقعات وو د پېښور خلکو خوشحالي پې لمانځلې خو دا پي ټي ایم راغی موږ یې د یو بل په درد خبر کړو نن د چمن په خبرو باندې خیبر خبر دی د خیبر په خبرو باندې سوات خبر دی دا هغه احساس دی دا هغه احساس دی چې تا ته درکړو او نن ته د ټول قام فکر پې کوې دا پي ټي ایم دې کې د پروپیګنډې مخه ونیوله دا پښتانه ته دې ریاست دهشتګرد ویل دا به چې لاهور ته لاړو دا به چې کراچۍ ته یو پښتون لاړو په هوټل کې به چا کمره نه ورکوله د کرایې کور به چا نه ورکولو دی بیا د دهشتګرد په نامه پېژانده خو دغه پي ټي ایم و چې دومره نارې ورته ووهلې دومره خبرې پسې وکړې دومره دلیلونه یې منځته راوړل دومره حقیقتونه او ثبوتونه یې منځته راوړل چې هغه خلک چې پښتانه ته دهشتګرد ویل هغه یې دهشتګرد ثابت کو او پښتون یې پاک ثابت کو
دا د پی ټی ایم ټارګټ وو چې دای به په خپلو مسایلو باندې کام خبروي، په خپلو وسایلو به کام خبروي، په خپلو حالاتو به کام خبروي، د پروپیګنډې به ازایل کوي، د کام د اتحاد دپاره به لاره جوړوي، زمینه به جوړوي او کام ته به مزاحمت ښیي. محترمو نن چې دوه سړي هم په پښتنو کې چېرته څوک بې ګناه مړه کي، ټوله علاقه پرې راوتلې وي، خو دغه مرګونه چې شپږ کاله اول کېدل یو سړی نه پرې راوتلو. دا د مزاحمت لار پی ټي ایم ورته وښودله، عوام کښې په ولس کې زمینه ورته برابره کړله چې که ستا سره ظلم کېږي ته به څه شي کوې. نو محترمو د تحریک په یو نظریاتي بنیاد ولاړ دی. زه په چا پسې هم څه نه وایم، خو چې څومره تنظیمونه وینې هغه تنظیمونه په دې بنیاد ولاړ دي چې یا به هغه تن درته وایي چې زما پلار نیکه په دې تنظیم کې و نو زه هم یم پکې، یعنې د سر ذاتي رشته داري را روانه ده په دې بنیاد دی په تنظیم کې. یا به درته وایي چې دغې پلان کې لیډر زموږ سره ډېر ښه تعلق دی کورني، اوس چې زه بل تنظیم ته ځمه نو زه نه شرمېږم، دا هم د ذاتي تعلق دی. یا به درته وایي چې موږ ته ټرانسفارمر کړی دی سترګې مې زه نه شرمېږي، یا روډ کړی دی یا نوکري ده، دا ټول ذاتي خبرې دي. پی ټي ایم باندې موږ ځکه فخر کوو چې دا په ذاتي خبرو نه راټولېږي، دا د ټول کام په خبره راټول وي. دلته ناست کسان یا پی ټي ایم ته چې هر ځای څوک راځي د دغو به ذاتي څه مفاد وي، د دغه ذاتي رشتې نه دي، دا ذاتي مفادات نه دي، دا ذات ته دننه خطرې هم راوړي، خو په کامي غیرت راوځي، د کام د ننګ دپاره راځي، د کام د غیرت دپاره راځي، د کام د مسایلو د کام د وسایلو دپاره یو توانا غږ جوړولو یا توانا قوت دپاره راځي. دا هغه تنظیم دی چې تا په ذاتیاتو نه بلکې په یو ملي فکر راټولوي او سیاست ذاتیاتو ته نه وایي، سیاست اجتماعیاتو ته وایي. دا تنظیم تا په اجتماعیت راټولوي او دغه کې دننه هېڅ دا ذاتیات نشته دی، دا ټول په اجتماعیت ولاړ دی، نه ذاتي تعلقات دي نه ډانګي دي او نه څه شی دي. ها البته مونږ غیر پارلماني لار خوښه ده. ولې غیر پارلماني؟ محترمو پارلمان ما ته یو ډانګه راکولی شي، یوه ویله راکولی شي، یو سکول راکولی شي، یو روډ راکولی شي، دغه راکولی شي که نه؟ خو که د خپل خاورې اختیار دی وګټلو، که د خپل وطن وسایل دی وګټله، بس یوه ورځ به دا په زرګونه اربه ډالر درته پیدا کوي. ته چا ته هم بیا ما محتاج اوسه، ته دا ټیټ لاس به دی بیا نه وي چا ته ټیټ کړی چې دا راکه او راکه، بیا به ته دنیا ته ورکوې، بیا به ډانګې وویلې، بیا به ټرانسفارمرې ته دنیا ته ورکولی شي. ته دومره د وسایلو شتمن قوم یې، ته ډېر زیات وسایل لرې. پی ټي ایم دا کام د ټیټ لاس نه وچک لاس ته بوځي، د ټیټ لاس نه یې لرې کوي، دا فکر یې لرې کوي وچک لاس ته او د اختیار ور لاس ته راوړي، د خپلې خاورې د غلامۍ احساس ورکوي چې د خپلواکۍ په طرف لاړ شو. نو د دغې تحریک په حواله به زه د عامو ولسو نه خواست کوم چې کوم ځای په مونږ وي هلته به مونږ رسو، که هلته رسول وي، که هلته خبره کول وي، که هلته د کام نمایندګي کول وي، زما وعده دی نه به سستي کوو، نه به غفلت کوو، نه به نلایقتوب کوو، مونږ به هغه ځای ته راسو. خو دا کام په زرګونو کلي لري، دا کام په زرګونو علاقې لري، کوم ته به زه راسم. خو تاسو خو په خپل کلي کې موجود یئ، تاسو یو وعده وکئ چې په خپل کلي کې به په هر کلي کې به د پی ټي ایم یونټ جوړوئ، ملګري به راټولوئ، د کلیو د یونټو مشران به راټول شي، علاقه به جوړه کړي. لږ دا خبره په غور واورئ، دا یو غټه منصوبه ده. د کلي کلي چې کوم د پی ټي ایم مشران جوړ شي د هغې نه به موږ علاقایي کمیټي جوړه کړو. علاقایي کمیټي به ځان ته د علاقې د پی ټي ایم مشر وټاکي، بیا د علاقو مشران چې راجمع شي هغه به تحصیل او داسې د ضلع مشران جوړ کړي، ضلع به صوبه او مرکز جوړ کړي چې د سوات نه تر چمنه پره د کلي په کلي دا نیټورک جوړ کړي. بیا هر دشمن راته پرېږده، هغه لوبې به درته پرې وکړو، هغه تباهي به ور جوړه کړو چې بیا په خوب کې هم د پښتنو نام درته ورځي چې د کټ نه غورځېږي. موږ څه بې ننګه خلک نه یو، موږ ته پته ده چې تش په چغو باندې وطن نشي ګټه، په چغو خو موږ کام راویښوو. که کله کام راویښ شو، که کله کام منظم شو، بیا نورې لارې شته دی، هغه سبق به ورته وښیو، هغه سبق به ورته وښیو چې دی خو پرېږده د دنیا هر قوت به بیا دې خاوره ته مخ راوانړوي. خو د دې دپاره منظمتیا پکار ده. البته
دلتا د تنظیم په حواله سره د ټولو نه واده اخلم چې ستاسو واده ده چې کلي په کلي به تنظیم جوړوئ لاسونه ټولو پورته کړي دي د ټولو واده ده د پښتون سړي واده کلکه وي او بیا چې څوک په پي ټي ایم کې وي کلکه واده لري کلي په کلي به د پي ټي ایم تنظیم جوړوو او زه لګیا یم هره علاقه ته ځمه چې داسې ټولو علاقې تر سوات پره منظم کو جال جوړ کو ذاتي ګټې نه پې کوو نه موږ سره پارلمان کرسۍ ته څه شوقونه دا وطن ګټو دا وطن ګټو د دېږي وطن د دېږي وطن هر بچي ته ژوند ګټو دغو سپینګیریو دغو ماشومانو ته خلکو د دهشتګرد نه ویلي دي دوی په دې خفه کېږي سل ځله به مونږ هغه ته دهشتګرد هم وایو چا چې د دېږي وطن روزګار خراب کړی دی هغې روزګار خرابوو چا د وطن خلک وژلي دي د هغې نه بدله اخلو او دا خپله خاوره یو خپلواک وطن یو خپلواکه خاوره یو خپلواکه قام جوړوو تر څو د خپلواکي نه وي تر هغې به ذلیله وي محترمو په وطن باندې نوی د جنګ یو شکل راغلی دی ټارګټ کلینګ لګیا دی دماکې لګیا دي جنوبي پښتونخوا ته هم دغه جنګونه راواړول دا چې چېرته هم سیپیک جوړېږي یا د سیپیک لارې جوړېږي په هغې ټولو باندې دا جنګ لګیا دی وجه څه ده وجه دا ده چې سیپیک چین جوړوي چین خپل روزګار او کاروبار پراخول غواړي امریکا وایي چې که د ده روزګار او پیسې پراخې شولې بیا به هغه په ما نه هم مالدار شي بیا به سوپر پاور هغه جوړېږي لہذا دلته د چین او د امریکې جنګ دی سره پراکسي جنګ دی او دغو جرنلانو زموږ وطن ته د ډالرو دپاره راوړی دی اوس د پاکستان غوا لنګه شوې ده دلته به اټیک وشي محترمو دلته به اټیک وشي بیا به بل نه پس دا چینایانو ته وایي چې پیسې راکا ډالرې راکا چې دا ستا سیپیک محفوظ کړم او اپریشنونه وکړمه او بیا به څه شی وي یو به مړ کي دوه به وسلوال جوړ کي چې کوم جوړوي په هغه به د امریکې نه پیسې اخلي چې کوم ړوي په هغه نه به د چین نه پیسې اخلي نتیجه به دا وي چې دلته به پښتانه وینې تویږي د پښتنو به اوښکې تویږي او هر جرنیل چې ریټایر کیږي لکه باجوا 12,000 روپۍ به د ځان سره وړي د عربونو ډکې بوجې به وړي او پښتون کامه راویښ شه په قرآن شریف قسم درته کوو چې ستا په سرونو ستا په عزت ستا په وسایل ستا په وطن به موږ سودا ونه کړو ستا سره به ولاړو که یوازې هم پاتې شولو هره قرباني که راتله هره قرباني به ورکوو هر یو زحمت که راتللو هغه به موږ په ځان وړو تا به کله هم په هغې ته نه مجبوروو نن د کبابات په جیلونو کې د پی ټي ایم مشران جیلونه خوري نن د بنو او د وزیرستان په انټرمنټ سنټرو کې د پی ټي ایم ملګري جیلونه خوري تاسو ماته وښایئ